په روژه کې د ښځې ښکلول او خوله ورنه اخیستل او دې ته ورته نور اعمال آیا دا په روژه کې جایز دي او که نه، او په دې سره خو به روژې ته کوم نقصان نه رسیږي؟ که غواړئ چې په دې باندې پوه شئ نو همدغه ویډیو را سره تر پایه وګورئ تر څو د دې مکمل ځواب ترلاسه کړئ، او که چینل مو نه وي سبسکرایب دا هم در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو، یوه پوښتنه ده چې په روژه کې د خپلې ښځې ښکلول او یا له خپلې ښځې نه خوله اخیستل آیا په دې باندې روژې ته کوم نقصان رسیږي او که نه؟ لکه څرنګه چې ښځه الله تعالی میړه ته یا خاوند ته د یوې کروندې په څیر ورکړې ده چې په هغې باندې د هغې څخه هر قسم خوند اخیستلی شي، هغه ورته جایز دي. خو په روژه کې بیا لکه څرنګه چې سړی د خوراک او څښاک څخه منع وي، همداسې له ښځې سره د کوروالي کولو څخه هم منع وي. اوس پوښتنه دا ده چې په روژه کې ښکلول او یا د ښځې نه خوله اخیستل څنګه دي؟ آیا په دې روژه ماتیږي او که نه؟ که یو څوک په روژه کې له خپلې ښځې نه خوله واخلي او یا هم هغه ښکل کړي، په دې سره روژه نه ماتیږي، خو روژې ته یې نقصان رسیږي. نقصان یې په دې طریقه ورته رسیږي چې روژه ورسره مکروه کیږي. یعنې کله چې د یو چا روژه مکروه شوه نو بیا هغسې ثواب نه ورته حاصلېږي لکه ښه روژه یې چې نیولې وي، صرف خپله غاړه یې ورباندې خلاصه شوه، فرض یې ادا شو او ثواب یې کمیږي، چې دا په ښکلولو او خوله اخیستلو باندې کمیږي. خو که چیرته شهوت زیات شو، انزال ترسره شو، نو په دې خو بیا بیخي روژه هم ماتیږي. او که چیرته صرف خوله اخیستل شوې وه او ښکل شوې وه نو په دې باندې بیا روژه مکروه کیږي، خو روژه نه ورسره ماتیږي. او بله خبره دا ده چې سړی ټوله ورځ خوراک څښاک نه کوي، له هر څه بند وي، نو صرف په دې کار باندې ولې خپله روژه خرابوي؟ نو بهتره خبره دا ده چې په روژه کې سړی د ورځې نه مهاله له خپلې ښځې څخه ځان لرې وساتي او د شپې بیا ورسره یو ځای شي. دا تر ټولو ښه او بهتره طریقه ده تر څو د روژې له خرابوالي څخه ژغورل شوی وي. په دې هیله چې ځواب مو ترلاسه کړی وي، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.